علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ ووئ. د نن ورځې موضوع ده د څلورو ګونو عملیو د ترسره کولو ترتیب. مخکې له دې څخه باید موږ له قوسونو او توان سره یو څه بلد شو. په حساب کې قوسونه یعنی له درو ډولو قوسونو څخه په حساب کې ګټه اخیستل کیږي. لومړی کوچنی قوسونه دي. کوچنی قوسونه دویم متوسط، دریم لوی قوسونه. کوچنی قوسونه په دې ډول دي، دې ته کوچنی قوس وایي. متوسط قوس په دې ډول ده، دریم لوی قوسونه په دې ډول دي. په حساب کې له درې ډولو قوسونو څخه ګټه اخلو: کوچنی، متوسط، لوی قوسونه، چې درې واړه موږ دلته رسم کړل. دویم باید د توان سره یو څه بلدتیا ولرو. توان موږ ته دا ښکاره کوي چې قاعده څو ځلې له خپل ځان سره ضرب ده. یعنی که چیرې ا په توان د n موږ ولرو، دا په دې معنی چې دا ا په خپل ځان کې n ځلې ضرب ده. n ځلې ضرب ده، یعنی دا ا n ځلې په خپل ځان کې ضرب ده. n ځلې په خپل ځان کې ضرب ده. دې ته توان وایي. په دې ډول موږ وایو، ویلی په دې ډول شو: په توان د n، یعنی په توان د n، په توان د n، دې ته توان وایي. یو څو مثالو ته دقت وکړئ. که چیرې موږ ولرو 2 په توان د 3، دا په دې معنی چې 2 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوی ده، یعنی څو ځلې؟ 3 ځلې. که چیرې ولرو 3 په توان د 4، دا په دې معنی چې 3 4 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوی ده. دې ته توان وایي. بل مثال ته دقت وکړئ. 5 په توان د 4، دا په دې معنی چې 5 په خپل ځان کې 4 ځلې ضرب شوې ده. په توان کې د یو څو خبرې هم یاد ولرئ. په توان د 1 بیا هم کېږي. انشاءالله دا به په راتلونکي درسونو کې بیا ثبوتوو. په هره موضوع کې جلا جلا خپل مربوط موضوع پورې. که چیرې ولرو 1 په توان د 1 کېږي، په توان د 0 بیا هم 1 کېږي، او یا 0 په توان د ولرو، 0 په توان د بیا هم 0 کېږي. یعنی عدد په توان د 1 هم عدد کېږي، 1 په توان د لوی یو څه عدد 1 کېږي،
عدد په توان د 0 کېږي او 0 په توان د ای بیا هم 0 کېږي. په دې کې په یاد ولرئ دلته ای باید خلاف د 0 وي. که چیرې 0 په توان د 0 شي بیا مبهم شکل بلل کېږي او یا یعنی ای باید خلاف د 0. په دریم حالت کې څلورم حالت کې ای لوی له 0 څخه وي. په څلورم کې ای لوی له 0 څخه یعنی مثبت عدد وي. که چیرې منفي عدد وي هغه بیا مخرج ته وړل کېږي علامه تغییر کوي چې بیا څرنګه مخرج ته وړل کېږي او علامه تغییر کوي. دا په راتلونکي درسو کې ورسره آشنا کېږو. د څلورګونو عملیو د ترسره کولو ترتیب انشاءالله په دې به پوه شوي وئ. فقط یادونه مو وکړه نوره په راتلونکي درسو کې قوسونه په ترتیب سره پیژندلی کېږي. د توان په اړه بشپړ درس لرو انشاءالله هملته به په بشپړ ډول زده کوو. تاسې همدومره په یاد ولرئ چې توان څه معنی یعنې یو عدد په خپل ځان کې څو ځلې ضرب وي موږ ته دا ښکاره کوي. قوسونه په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله: کوچنی، متوسط او لوی. بس همدومره زده کوئ د دې درس لپاره یعنې حساب لپاره کافي شفي دي. د څلورګونو عملیو د ترسره کولو ترتیب. لومړی په دې کې باید موږ قوسونه صدا کړو. لومړی باید موږ قوسونه صدا کړو. دویم توانونه باید صدا کړو. دویم توانونه باید صدا کړو. دریم ضرب او تقسیم یا تقسیم یا ضرب لیکنې خوا څخه ښي خوا ته باید ترسره کړو. تقسیم یا ضرب باید لیکنې څخه ښي خوا ته صدا کړو یا ترسره کړو. جمع یا تفریق څلورم جمع یا تفریق لیکنې خوا څخه باید هی طرف یا خوا ته ترسره کړو. یعنې دقت وکړئ کله چې موږ ته یوه حسابي افاده راکړل شوې وي باید تر ټولو مخکې قوسونه صدا کړو. قوسونه په څه ډول صدا کېږي؟ په قوسو کې شته عدد که ضرب یا تقسیم جمع یا تفریق په حالت کې باید لومړی هغه ترسره کړو. په قوسو کې هم ترتیب په نظر کې نیول کېږي. لومړی کوچنی قوس، بیا دویم متوسط، دریم باید لوی قوس ترسره شي. دویم که توانونو شتون درلودو توانونه باید صدا شي. څلورم تقسیم یا ضرب لیکنې خوا څخه په ترتیب سره هی طرف ته صدا کېږي. څلورم جمع یا تفریق لیکنې څخه هی خوا ته په ترتیب سره ترسره کېږي. مثالو ته دقت وکړئ. اته ضرب 2 منفي 3 باید موږ
ضرب صدا کو عین او وروسته که جمع وي جمع او که تفریق وي تفریق لیکړې څخه ښي خواته یعنې 8 ضرب 2 14 منفي 3 14 منفي 3 اوس کولی شو چې موږ تفریق صدا کو لومړی مو ضرب صدا کو اوس کولی شو چې تفریق صدا کو 14 منفي 3 14 کیږي دویم مثال ته دقت وکړئ شل تقسیم 4 مثبت 2 لومړی باید تقسیم په ترتیب سره شل تقسیم 4 15 کیږي مثبت 2 اوس کولی شو چې موږ د جمع حالت ساده کو 15 جمع 2 کیږي دریم مثال ته دقت وکړئ لس ضرب 4 منفي 4 وای دغه سوال یا حسابي افاده ساده کوي لومړی ضرب حالت ساده کوو 4 ضرب لس 40 منفي 4 خپل لیکو اوس کولی شو چې د تفریق حالت ساده کو 40 منفي 4 شپږدېرش کیږي څلورم مثال ته دقت وکړئ 8 تقسیم 2 مثبت 50 تقسیم 5 وای دا حسابي افاده ساده کوي دقت وکړئ 8 تقسیم 2 4 کیږي مثبت علامه په خپل حال لیکو 50 تقسیم 15 لس کیږي اوس کولی شو چې د جمع حالت ساده کو 4 جمع لس 14 کیږي ډیر ساده او ډیر اسانه طریقه ده تقسیم هم موږ مخکې ویلی دی د دې په اړه برنامه لرو د ضرب په اړه جلا برنامه لرو د جمع په اړه موږ یو برنامه او د تفریق په اړه هم موږ جلا برنامه جوړه کړې وه که چیرې ضرب تقسیم جمع یا تفریق کې مشکل لرئ نو برنامې وګورئ تر څو مشکل مو له منځه لاړ شي 15 9 ضرب 3 جمع 2 ضرب 4 په ترتیب سره حلوو یعنی لومړی 9 ضرب 3 3 پانه کوي 28 مثبت 2 ضرب 4 8 28 مثبت 8 15 کیږي شپږم مثال لس تقسیم 2 مثبت 4 تقسیم 2 وای دا حسابي افاده ساده کړئ لس تقسیم 2 15 کیږي مثبت 4 تقسیم 2 2 کیږي 15 مثبت 2 و حاصل په لاس راځي انشاءالله یو څه اندازه به پوه شوي وای بل مثال ته دقت وکړئ اووم مثال ته 4 ضرب 4 تقسیم 4 لومړی د ضرب حالت په ترتیب سره
ساده کوو. څلور ضرب څلور شپاړس تقسیم څلور. موږ مخکې یادونه کړې وه چې لیکن طرف څخه هی طرف یا هی خواته په ترتیب سره ساده کیږي. شپاړس تقسیم څلور څلور کیږي. اتم مثال لس ضرب لس لس ضرب لس منفی پنځه ضرب څلور تقسیم شل. دقت وکړئ لس ضرب لس سل کیږي. منفي حالت خپل لیکو. څلور ضرب پنځه شل کیږي. تقسیم شل. سل په خپل حال لیکو منفي شل تقسیم شل یا داسې هم کولی شو څلور ضرب پنځه شل شل تقسیم شل یو یا داسې شل تقسیم شل یو بیا یوه په یوه ده. سل منفي یو نهه نوي کیږي. ډیر ساده او ډیر اسانه سوالونه دي. بل مثال ته دقت وکړئ. نهم مثال دوه په توان د درې ضرب دوه تقسیم دوه. لومړی توان ساده کوو په دې ډول دوه یعنې درې ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي. په دې معنا دوه په توان د درې مساوي کیږي. دوه ضرب دوه ضرب دوه. دوه ضرب دوه څلور څلور ضرب دوه اته. انشاءالله پوه شوي به وئ. دوه ضرب دوه په توان د درې اته ضرب دوه یا داسې هم چې لومړی کې ضرب کې تقسیم دوه. دوه ضرب اته شپاړس تقسیم دوه. شپاړس تقسیم دوه اته کیږي. لسم مثال ته دقت وکړئ. درې په توان د دوه ضرب څلور مثبت څلور مثبت څلور. لومړی باید توان او په ترتیب سره ضرب او بیا وروسته جمع حالت ساده کوو. درې په توان د دوه یعنې درې دوه ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي. درې ضرب درې نهه کیږي. نه ضرب څلور مثبت څلور. څلور ضرب نهه شپږ دېرش مثبت څلور. شپږ دېرش مثبت څلور څلوېښت کیږي. د دې حسابي پدې حاصل څلوېښت ده. بل مثال ته دقت وکړئ. انشاءالله په دې به پوه شوئ ساده او اسانه دي. یولسم سوال ده. درې مثبت څلور مربع ضرب څلور تقسیم دوه منفي څلور. دقت وکړئ. درې په خپل حال لیکو مثبت. لومړی توان ساده کوو
درې یعنې څلور دوه ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي. څلور ضربې څلور شپاړس ضربې څلور تقسیم دوه منفي څلور. درې مثبت شپاړس ضربې څلور شپاړس شپاړس دوه دېرش دوه دېرش شپاړس دوه دېرش جمع دوه دېرش څلور شپېته تقسیم دوه. دویم ځلې مو ضرب صدا کو منفي څلور. درې مثبت د تقسیم نمبر ده. مو کوم عدد نه جمع کوه او نه تفریع کوی شو تر څو مو چې تقسیم صدا کړی نه وي. څلور شپېته تقسیم دوه دوه دېرش کېږي منفي څلور. درې مثبت دوه دېرش پنځه دېرش منفي څلور حاصل کېږي یو دېرش. حاصل کېږي یو دېرش. دولسم مثال ته دقت وکړئ. درې مثبت درې ضربې څلور مثبت پنځه یعنې لوی قوس لس تقسیم دوه کوچنی قوس منفي یو قوس کې بند. دا یوه حسابي پدیده ده وایي دغه ساده کړئ. موږ مخکې هم یادونه کړې وه او بیا هم وایو چې لومړی کوچنی په ترتیب سره متوسط او لوی قوس. لومړی کوچنی او بیا متوسط قوس ساده کوو. دقت وکړئ. درې مثبت درې څلور مثبت پنځه لس تقسیم دوه پنځه کېږي منفي یو. درې مثبت درې په خپل حال څلور مثبت پنځه ضرب پنځه پنځه ویشت کېږي منفي یو. دویم متوسط قوس صدا کوو یعنی همدا قوس متوسط صدا کوو. درې په خپل حال مثبت درې ضربې د څلور مثبت پنځه ویشت نهه ویشت کېږي نهه ویشت منفي یو اته ویشت. دقت وکړئ. درې مثبت درې په اته کې څلورویشت څلورویشتو کې مو څلور دوه بقي درې ضرب دوه شپږ شپږ مثبت دوه اته اته څلوېښت مثبت درې څلور اتیا مثبت درې اووه اتیا کېږي یعنې د دې حسابي پدې جواب ده اووه اتیا. دا موږ ځکه ضرب کو چې د ضرب په حالت کې ده. مخکې درسو کې مو هم یادونه کړې وه. دا په دې معنا چې درې په د ضرب په حالت کې دي ځکه دا د ضرب سمبول ده. که چیرې په دې ډول وي هم د ضرب په حالت کې بلل کېږي او که چیرې په لوی قوس کې وي هم د ضرب په حالت کې بلل کېږي. انشاءالله د قوسونو په صدا کولو باندې به هم پوه شوي وای. یو دوه نور مثالونه هم په دې قوسو کې حلو تر څو په بشپړ ډول په موضوع باندې پوهه شئ او وکولی شئ چې حسابي افادې ساده کړئ. دقت وکړئ. دیارلسم مثال ده.
انا تقسیم درې مثبت 2 ضرب 5 مثبت 9 تقسیم 3 منفی 2 3 منفی 2 مثبت 1 وای دا حسابي افاده ساده کړئ 9 تقسیم 3 موږ همدلته ساده کولی شو او که چیرې وغواړو لومړی قوس ساده کو وروسته دا ساده کو هیڅ فرق نه کوي یعنې 9 تقسیم 3 کیږي مثبت 2 15 په خپل حال لیکو ځکه تقسیم شتون لري لومړی تقسیم ساده کوو 9 تقسیم 3 کیږي منفي 2 مثبت 1 3 مثبت 2 قوس ساده کوو 15 مثبت 3 8 منفي 2 شپږ کیږي مثبت 1 نو دا مساوي کیږي 3 مثبت 2 ضرب شپږ 12 مثبت 1 12 مثبت 3 15 مثبت 1 14 انشاءالله چې پوه شوي بوئ ډیر ساده او ډیر اسانه ده څوارلسم مثال ته دقت وکړئ لوی قوس متوسط قوس او کوچنی قوس یعنی درې واړه قوسونه په دې حسابي افاده کې شتون لري مثبت 15 ضرب 3 مثبت 8 قوس بند تقسیم 2 منفی 3 وای دا حسابي افاده ساده کړئ دقت وکړئ لومړی باید موږ او تاسې کوچنی قوس ساده کو لومړی کوچنی قوس یعنی په دې ډول دا افاده مساوي کیږي متوسط کوچنی قوس 3 مثبت 4 کیږي کوچنی قوس د منځه لاړو مثبت 15 ضرب 3 مثبت 8 موږ نشو کولی چې 3 لیاتو سره جمع کو ځکه دغې متوسط قوس ته د ضرب په حالت کې ده لوی قوس تقسیم 2 منفي 3 دونه 3 نه تفریح کیږي تر څو چې موږ تقسیم حالت ساده کړی نه وي دقت وکړه دویم متوسط قوس ساده کوو لوی قوس په خپل حال لیکو 5 مثبت 15 12 ضرب 3 مثبت 8 تقسیم 2 منفي 3 په دریم ځل سره موږ او تاسې لوی قوس ساده کوو شپږ دېرش مثبت 8 څلوېښت کیږي دقت وکړئ څلوېښت تقسیم 2 منفي 3 څلوېښت تقسیم 2
22 کیږي. اوس کولی شو موږ 3 تفریق کړو. 22 منفي 3 حاصل به کې 19 پاتې کیږي. حاصل 19 پاتې کیږي. انشاءالله چې تاسې به د حسابي افادو په ساده کولو باندې بشپړ ډول پوه شوي وئ. راځو یو تمرین فعالیت لیکو. هغې څخه وروسته برنامه نننۍ پای ته رسیږي. دقت وکړئ، فعالیت یې په دې ډول ده. لومړی مثالو 48 تقسیم 2 ساده کړئ. دویم مثال 18 مثبت 2 منفي 3 ساده کړئ. دریم مثال 44 مثبت 4 تقسیم 4 دای په دا ساده کړئ. څلورم 28 مثبت 12 تقسیم نه مثبت منفي 0 دا حسابي په دا ساده کړئ. پنځم 2 مثبت 8 تقسیم 4 منفي 2 ساده کړئ. شپږم دا مثال هو باید چې په دقت سره حل کړئ. 8 منفي 2 مثبت 4 مثبت 4 تقسیم 2 مثبت 15 مثبت 15 ضرب 4 ضرب 4 منفي 9. د دې جواب دا 1 دی جواب هم درته لیکم. جواب دا 1 دا 6 سواله فعالیت شو. انشاءالله چې د ټولو لپاره به یو تمرین هم لیکو. په دې سره نننۍ برنامه پای ته رسیږي. تر راتلونکې برنامې مو په پاک خدای سپارم.